حافظ حزب الله. د کالباد ولسوالۍ له 2 جلا مدرسو څخه 40 تنه د قرآن کریم حافظان فارغ او د یوه ځانګړي قرآني پروګرام په ترڅ کې یې د فراغت ویاړمنې پګړۍ پر سر کړې. الله تبارک تعالی به ما شما اقتدار از طریق اسلام عزت داده است. مدرسو مسؤلین وایي چې دوی شپه او ورځ د ځوانانو او ماشومانو په تعلیم او تربیه کې هڅې کوي تر څو راتلونکي کې په اسلامي ارزښتونو پوه او سمبال نسل ټولنې ته وړاندې کړي. و آرزوی ما برای ملت می است که اینها اولادای خودشان را در مدارس، در مکاتب و مرکز تعلیماتی اینها بفرستند تا اینکه اینها یک خادم جامعه شوند، به اینکه جامعه ما به این قسم علما بزرگواران ضرورت دارند. حافظا در مدت 3 سال از 3 سال بیشتر حفظ قرآن کریم تمام کردند. در ضمن از حفظ ناظره قرآن داشتن، سیرت النبی دیگه داشتن، نماز کامل، دعاهای مسنون، اینا را تعلیم میدادیم. په ورته وخت کې فارغ شوي حافظان د خپلو استادانو له هڅو مننه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د دوی لپاره د دیني او عصري علومو د لا نورو زده کړو زمینه برابره کړي. ما از امارت اسلامی خواستار این هستیم که با ما مردم، با ما تمام مدارسین همکاری دست با همکار باشند. انشالله مدرسه ما ترقی بکنند، کلی مدرسه ترقی بکنند. انشالله ما امید از این را داریم که امروز فارغ از حفظ قرآن کریم شدم، فردا عالم شوم و مفتی شوم، در آینده انشالله خدمت به جامعه بکنم. امروز ما خوشحال هستم در مدت 4 سال یا کم ما ناظره حفظ حافظ قرآن شدم. از این به بعد خوشحال هستم که میخواهم که عالم دین را به کل مردم برسانم. درست است، ایرمان قبول داریم. د کندوز له 2 دینی مدرسو څخه دا 40 تنه حافظان داسې مهال فارغېږي چې د اسلامي امارت مشرتابه تل هیواد کې د عصري او دیني زده کړو په حاصلولو ټینګار کړی دی.